بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هیراله او ستړي مشو یم ملګرو د سیسیس د پښتو پیپر د پاره چې موږ کوم کورس جوړ کړو دا د هغې یو بل نوی ویډیو ده ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د کوم چې نیمکۍ څه ته وي او بدله څه ته وي ملګرو دا ټول څه برته په اسانه طریقې سره د کوم هو کلاس تر پایه پورې وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چاته چې د دې ضرورت وي ملګرو پیله خو زه تاسو ته د کوم چې نیمکۍ څه ته وي نیمکۍ دې ته په دې وجه باندې وي چې دې چې کومه دی دا پیلنی شعري دا نیم اوس که د موږ نه څوک تپوس وکړي چې په نیمکۍ یا په دې کې مطلب څه ډسکس کیږي نو دا خو د ټپې په رنګې یو عوامي شاعري ده دا هم د ټپې په رنګې یو عوامي شاعري ده چې دا ډېر زیاتې ښځې استعمالوي دا سړي خو مې استعمالوي خو زیاتره ښځې استعمالوي ښځې څنګه استعمالوي کله چې ښځې سره زیاتی وشي تاسو ته چې څنګه پته ده زموږ په پښتو معاشره کې ښځو سره اکثر ډېر زیاتی کیږي نو کله چې ښځې سره زیاتی وشي نو دا بیا په هغه وخت کې دا وی دا ښځې چې کومه دی د ګانو په شکل کې یا د شاعرۍ په شکل کې دا نیمکۍ وی خو هغو سره زیاتی وشي خو هغو سره ښه هم وشي نو په دغه وخت کې هم دا ښځې نیمکۍ وی په دې باندې نوره خبره هم مخکې کوو خو پیله زه تاسو ته دا هم ویم چې دا نارینه هم وي دا صرف زنانه نه وي نو په دې کې چې کومه دا سړی وي خو سړی ډیر کم وي نو چونکې تاسو ته ما مخکې مې ویل چې دا ښځې وي نو زیاتره بس نیمکۍ ښځې وي تاسو ته دا ټول ډیټیل بیا په سټیپ بای سټیپ باندې لیکئ خو نیمکۍ چې کومه دا زیاتره ښځې وي ښځې څنګه وي په کومو ځایونو کې وي کله چې ښځه واده کیږي یعنی د خپل کور نه ځي د خپل پلار کور نه ځي او بل کور ته نو دغه ټیم کې دا خو ډیره زیاته خپي نو په دغه ټیم کې دا نیمکۍ چې دا کم شعرونه دا وي ضروري نه ده چې هر څوک وي خو د پښتنو چې کم پوخان دي هغو وي چې کله یو ښځه واده کیږي د خپل د پلار کور نه ځي نو بل کور ته ځي واده شي نو هغه ټیم کې دا مطلب خپي نو په دغه ټیم کې دا نیمکۍ وي تاسو ته ما مخکې مې چې کله ښځې سره زیاتی وشي یا ښځه خپي یا ښځه خوشحاله یا ښځې سره ښه هم وشي نو دا نیمکۍ وي بیا ملګرو که موږ چېرته وګورو کله چې ښځې کپړې وغیره انځي یعنی کالي انځي کپړو ته کالي هم وي جامې هم ورته وي کله چې هغو دا هم انځي نو خپل ټیم پاس دپاره یعنې خپل ټیم پاس کولو دپاره هغو د ګانو په ځای یعنې دا نیمکۍ وي بیا دا په بل ځای کې کوم ځای کې ویلی شي کله چې ښځې په تناره باندې روټۍ پخوي نو په دغه ځای کې هم وي او کله چې ښځې د ګودر نه اوبه راوړي په دغه ځای کې هم نیمکۍ وي نو تاسو ته ما مخکې مې ویلې چې سمپل به ورته تاسو دا ایکسپلین کړئ ډېر دی کې هېڅ هم نشته هېڅ څه پکې ګران نشته ټول اسان دي خو تاسو ورته سمپل دا وایي چې نیمکۍ چې کومه دی دا عوامي شاعري ده دې ته نیمکۍ په دې وجه وایي چې د دې پیلنی شعر چې کومه دی دا نیمي یعنی نیمګړی بیا دا چې کومه دی زیاتره ښځې وي سړي خو هم وي خو سړي ډېر کم وي ښځې په کم ټیم کې وي ښځې په هغه ټیم کې وي کله چې دوی سره زیاتی وشي یعنی څوک ورسره زیاتی وکړي مطلب تاسو ته خو پته ده چې زموږ په پښتو معاشره کې تاسو ته ما مخکې مې ویل چې هغو سره زیاتی ډېر کیږي کله چې مطلب بیا په یو بل ځای کې هم نیمکۍ ویلی کیږي هغه کوم ځای دی هغه وختي سوره خو به تاسو پیژنئ که نه پیژنئ نو چې درته ایکسپلین یې کړم سوره هغې ته وایي چې یو کس یو بل کس مړ کړي کله چې یو کس یو بل کس مړ کړي نو هغه سره بیا سوله کوي خو هغه ته وایي چې ته به موږ له خپله خور یا لور راکوې نو هله به دې موږ معاف کوو نو کله چې ښځه ورکړي هغو له کم کس نه چې مړی کړی هغو له ښځه ورکړي بیا چې کومه دا ښځه نو د دې ژوند بیا په هغه کور کې ډېر سخت دي ځکه چې مطلب هغو نه خو کس وجلی نو هغه ښځه مطلب بیا ډېره زیاته خپه او ډېر په مشکلاتو کې او بیا هغه وخت کې هم دا نیمکۍ وي نو چونکې دا زموږ د پښتنو یو رواج دی او په نیمکۍ چې کومه دی مطلب دا زموږ زیاتره پښتانه وي نو زموږ د پښتنو چې کوم رواجونه دي دا سخت دي تاسو ته ما مخکې مې چې نیمکۍ په هغه ټیم کې ویلی شي کم ټیم کې چې ښځې سره زیاتی وشي او کم ټیم کې دې څخه هم وشي او چونکې زموږ د پښتو معاشره دا داسې ده چې مطلب په دې کې ډېر کم ښه کیږي ښځو سره نو زیاتره چې کومه دی په خفګان په وخت یا دوی سره چې مطلب زیاتی وشي په دغه ټیم کې نیمکۍ وي ملګرو دا زموږ نیمکۍ که بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسلې ما ته بالکل کمنټ کولی شي او دې کې دومره څه شته نه دی نو دا تاسو ته ما ډېر په اسانه طریقې سره ایکسپلین کو بس سمپل چې ما درته په دویم ځل خو مې ایکسپلین کړی دی نور پکې څه نشته اوس راځو چې بدله څه ته وي نو و درته راځئ بدله په اسانه طریقې سره ایکسپلین کړم
ملګرو که اوس موږ د بدلې په باره کې خبرې وکړو نو بدله خو لکه د ټپې په پښتو کې ډیر مقبول صنف دی چې د پښتو ژبې ټولې سرمایه پکې په بدله کې محفوظه ده. که موږ د پښتو ژبې څومره سرمایه هم وګورو دا ټوله په څه کې محفوظه ده؟ دا په بدله کې محفوظه ده. د مصنوي په ډول دا مطلب دا بدله چې کومه ده دا د مصنوي په ډول یعنی د مصنوي چې کومه ده هغې په رنګ یعنی د هغې په شان ته بدله ورته په دې وجه وي، په څه وجه ورته وي؟ په دې وجه ورته وي چې د هر شعر چې کومه قافیه دا یې بدله وي. خو چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې دې ته بدله ولې وي نو تاسو به ورته وایي چې بدله دې ته په دې وجه باندې وایي چې د دې د شعر چې کومه قافیه دا د یو بل نه بدله وي. ولې بیا هم داسې بدلې هم شته چې په یوه قافیه ردیف ویلی شي. نو بدله کې مطلب که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې صحیح ده بدله خو دې ته په دې وجه باندې وي چې مطلب د هر شعر قافیه یې بدله وي. خو بیا که چېرته تاسو نه څوک دا تپوس وکړي چې د بدله کې څه ډسکس کېږي یعنې په دې کې ای څه نو تاسو به ورته څه وایي په بدله کې چې کومه دی ګوره دې کې روماني چې کوم دغه واقعات یا تاریخي واقعات انقلابي چې کومې قصې واقعات په دې کې مطلب دا ټول په تفصیل څه بیان شوي. اوس که د تاریخ موږ کومې واقعي وګورو پخوا زمانه کې چې زموږ د پښتنو کمی تاریخي واقعي شوي دي کمی مطلب انقلابي واقعي شوي دي مطلب څومره چې واقعات شوي دي د پښتنو مطلب دا ټول په دې بدله کې ډیر په تفصیل سره مطلب ایکسپلین شوي دي یعنی په بل څه کې دا داسې ایکسپلین شوي نه دي څنګه چې په بدله کې دا ایکسپلین شوي دي. ملګرو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې په بدله کې مطلب تاریخي واقعات دا څومره چې د پښتنو په باره کې دا څومره واقعات شوي دا ټول په دې کې ایکسپلین شوي دي. اوس کوم خبره وکړو چې لا کوم واقعات دي ګوره د پښتنو چې څومره تاریخي واقعات دي دا ټول ایکسپلین شوي او بیا چې موږ لا کومې قصې اورو ګوره د لیلا او مجنون چې کومه قصه ده دا شوله فرخاد او شیرینۍ شوله څومره چې مطلب دا فرخاد او شیرینۍ چې کومه قصه ده دا د پارسۍ ژبې نه په بدله کې په پښتو کې مطلب ایکسپلین شوی دی یعنی دا پارسۍ ژبه کې و خدای په بدله کې ایکسپلین کړی ده په پښتو ژبه کې. داسې نورې هم ډېرې ژبې دي که موږ وګورو یوسف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینۍ وغیره په بدله کې بیان شوي دي. نو تاسو ته مې وویل چې مطلب بدله بالکل اسان دی هېڅ قسمه دغه پکې نشته دی او بالکل که چېرته بیا هم تاسو ته په دې کې څه مسله نو ما ته کمنټ کولی شئ. په نن کلاس کې ما تاسو ته نیمکۍ وکړه او تاسو ته ما بدله وکړه. دواړه بالکل اسان دي ویډیو تر پایه پورې تاسو وګورئ تاسو ته به پکې هېڅ قسمه مسله نه وي. او که چاته هم د سیسیس د پښتو پیپر کورس پکار وي نو بالکل زما ویډیو ورته شیر کوئ او انشاءالله دا کورس چې زه تاسو ته کمپلیټ کړم نو بیا زه کوشش کوم چې تاسو ته په دې کې د مانه مطلب څه پوینټونه پاتې شوي کو زه به کوشش کوم انشاءالله نه به پاتې کیږي. خو بیا هم تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ کو مانه کې څه پوینټ پاتې کیږي مطلب په سیسیس پیپر کې چې کوم کوېسچن راځي کو ما ته هغه چېرته نه یاد نو تاسو ته یادي تاسو ما ته وایي چې په دې باندې ځان له ویډیو جوړه کړه په دې داسې ویډیو جوړه کړه نو زه به تاسو ته انشاءالله په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.